السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو حاجیانو صاحبانو، د لوی اختر د اتم د ورځې څخه یا د ذوالحجې د اتم د ورځې څخه ستاسو د حج سلسله شروع کیږي. اتم په ورځ مو مینا ته باسي، له مینا څخه عرفات دی، له عرفات مزدلفه ته، له مزدلفې بیرته مینا ته. مسنونه طریقه دا ده چې د اتم په ورځ باندې د سهار لمونځ لا هم په حرم کې وسي. که د چا کوټې لري په خپلو کوټو کې یا د کوټو سره ژوندي مسجدان په هغو کې اوسي. د اتم په ورځ چې لمر راوخیږي له هغه بعد باید مینا ته حاجیان صاحبان ولاړ سي. ماپښین و، د مازدیګر و، د ماښام و، د ماخستان د بله ورځ د سهار لمونځونه باید په مینا کې وسي. دا مسنونه طریقه ده. دلته بعضې حاجیان د قران په نیت کې وي، بعضې د افراد په نیت کې وي، بعضې د حج تمتع نیت کړی. هغه حاجیان صاحبان چې د افراد یا د قران نیت یې کړی اخونه د په احرام کې دي، بس ځي مینا ته. هغه حاجي چې متمتع دي، عمره راوړې ده، بیا له عمرې څخه فارغ شوی دی، اوس نو په کالو کې ګرځي. د اتم په ورځ به نو دا څنګه نیت کوي؟ دا به غسل وکړي لکه څنګه چې د عمرې احرام چې تاسو تړئ غسل ورلره مستحب و سنت و، غسل به وکړي. له هغه بعد به 2 رکعته د احرام وکړي، احرام به وتړي، نیت د حج به وکړي چې نیت کوم د حج، الله تېره څخه قبول که، تېره ته اسانه که. اوس نو که صفا و مروه مخکې که یې نو ولاړ شه نفلي طواف وکړه، په طواف کې اوږه لڅه که، په درو شوتو کې پهلواني باندې ځه، بیا له هغه بعد صفا مروه وکړه او بس مینا ته ځه. د اختر په ورځ چې د شکریه وکړه، پسه حلال سو، سر وخرې راسه طواف زیارت په ساده کالو کې وکړه، مستا د حج هغه فرایض به خلاص سي. او که صفا او مروه وروسته کوې بیا له طواف زیارت سره نو بیا چې د احرام وتړئ ډایرکټ بس مینا ته ځه. نو په مینا کې د ماپښین و، د مازدیګر و، د ماښام و، د ماخستان د بلې ورځې لمونځونه هلته کول دا مستحب و سنت طریقه ده. اوس رش دی، هغه مسنون حج ډېر په ګرانه سړی کولی سي، عذر دی. بعضې وخت کمپنۍ سړی وختي مینا ته وروړي، بعضې یې ناوخته وروړي، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. نو حاجیان صاحبانو تاسو چې مینا ته وځئ دغه دعا به کوئ: اللهم إياك أرجو وإياك أدعو وإليك أرغب، اللهم بلغني صالح عملي وأصلح لي في ذريتي واغفر لي ذنوبي وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير. انو په مینا کې شپه وسوله، د عرفات احکام به بیا په بل بیان کې درته وړاندې کړو. الله جل جلاله دې زموږ تاسو ټول مناسک قبول و مبرور وګرځي، او د حج احکام چې په صحیح طریقه باندې ادا سي، الله جل جلاله هغه حج مبرور ګرځي. مینا ته چې ځئ ډېر په عاجزي او ډېر په خشوع او په ډېر په عجز سره د هغه ځایونه دي چې د الله جل جلاله رحمت رو باندې نازلیږي، دعای مستجابې دي. هلته ذکر کوئ، په موبایلو ځان ماخته کوئ، قرآن عظیم شان د حرم در سره یوسي یا بل نور مساجدو څخه راواخلي. ځکه هلته په خیمو کې بیا قرآن شریفان نه وي، یوه مسله در سره واخلي، هلته خیمو سره ژوندي مسجدان نه وي یا لرې. اوس خو نو دا ټلیفون ډېر ضروري سو د خلکو دپاره، د چارج اسباب یې در سره واخلي. نور مونږ الله جل جلاله له موږ سره ټول حجونه قبول و مبرور وګرځوه. سبحان نمبر 415 المسالك في المناسك د امام ابي منصور محمد بن مکرم بن شعبان الکرمانی رحمت الله علیه کتاب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.